کتاب الحج دا کتاب دے په بیان د احکاماتو د حج کی دا در تخی چې دا حج پچا فرض دے حج خپل لغوی معنی دا قصد و اراده او په شریعت کی عبارت دے یعنی اراده کول د بیت الله شریف فوجد تعظیم باندې سرد ادا د ارکانو د عبادتنا الحج واجب حج واجب او فرض دے علی الاحرار فاصل باندې په خوا غلامانو داغه مقابله کې آزاد خلق ته به اصل وي غلام باندې حج فرض او واجب نه زکه د حج د پاره مال شرط ده او غلام د خپل ځان مالک نه د مال وس مالک شي البالغین چې بالغ وي پنا بالغ باندې حج فرض نه ده پنا بالغ باندې حج فرض نه زکه نابالغا د احکام شرعیه او مکلف نه العقلاء چې عاقلان وي لیونه کوي نو پاغه حج فرض نه ده غمر فول قلم نه الصحه چې جوړ وي روغ رمټ وي یو سړی سره ارث اسباب شته خو بیمار ده نو بیام پدوان فرضیت متوجه نه چې خشي نو عجبو کی او کمر شو فرضیت پر اغله نو حج بدل بتیوشي اذا قدروا کله چې قادر وي دی دا اصل سړی دی بالغ دی عاقل دی روغ رمټ دی کله چې قادر وي دی علی الزادی پتوخی باندې تمرا د خوراک او اسباب سامان ور سرشتا چې د دتلو دراتلو پوری کافی کی او تمرا اسباب مشتا چې د دراتلو پوری د بچو تا خرچ کافی کی ور راحلا او پسورلی ځکه پیدل سفر نشي کېده دمر پیسیری چې سورلیم کافی کیږي او د خوراک کا کم تک کافی کی فاضلا او دا پیسی زیاتی وی عن مسکنه د زید او سیدونا یعنی د استوګ نزیشتا باز سره دا سی وی چې هغه د استوګ نزی به جوړو مولکونو روپۍ ځان سره یې سی او بیا وای جرا د دې زکات ورکوم او حج وکوم کنه وکوم نو دا ټول سيزونه په د لازميږي تر سوچ د پکور کې لګولې دي فاضلا چې دا بزیاتی وی ان مسکنه د زید او سیدو ددنا وما او د هغه سن لا بد منه چې دا غي نخلاصې نشته وان نفقه عياله او د خوراک او اسکاب د بال بچ ددنا الى حين عوده دا وخت واپس کېدو د پوره وکون الطريق امنا او دام شرط دے چې لار بد امن وي کټول اسباب برابر دي خلاره کې دشمن نه او مسلمانان حج ته نفري نو بیام دغه وخت کی فرضیت ساقطی وقول الطريق امنا او چې لار د امن وي ويعتبر في المرأه او معتبر به په خزه کې خزم ګور چې اصلوي بالغ وي عاقل وي روغ رمټ وي پیسې ور سره دي نو دا غیر فاردام شرط ده ان یکون لها محرم چاغیل محرم وی تحج به چې حج کی په دی باندې محرم هغه چالوي چې دا غسر همیشه نکاح بدل لکه خپل خړای خپل رواره خپل رور خپل پلار او کزنی عارضی نکاح بندوي عارضی نکاح بندوي نو هغه نشیدل نو چا سره چې نکاح کی نو دا غسړي سره دا حج ته نشیدل او نه زنانه یوازې حج لتلی شي لکه بعض خلک بچی التوي او دې نه غوي حج لولاړ شي نو دا ګناهګار ادا ګناهګار وي هغه کې بچولم پورا 40 دن چټي نه ملاويږي نو سره دې دا یوازې تیرې او زنانه ته قسم مسائل مخ ترازی نو دین اجتناب وکړ بلکې حج چې سره کوي د شریعت مطابق وي زنانه لپاره محرم شرط ده چې هغه په دی باندې حج کوي او زوج یا بدی سر خاون وی ولا يجوز لها او روان ندی دی خزتان تحج بغیرهما چې دا حج کی بغیر د دې دواړو نو ور سره محرم شته او خاون نو بیا ورته حج کول جایز دی اذا کان بینها کله چې وی پمند دې زنانه کی و بین مکه او پمند مکی مکرمه کی
مسیرۃ ثلاثه ایام مزل درې ورځو یعنی شرعاً سفر جوړیږي که یو زنانا مکی مکرمی کی اوسیږي او دا هغه باشنده دا یا مسافر دا ولته اوسیږي ناغه د پار حج د پار محرم شرط نه لري ته کی سفر شرعي نه راځي زنانا چې سفر شرعي کله نه جوړيږي نو بغیر د محرم نم کول شي او چې کله 48 میل جوړيږي نو کدا د حج سفر دی او کدا حج نه علاوه دی دا بغیر د خپل محرم نه کوي او کدا سے سفر کولو دا سے سفر کولو نو دا شرعاً سره دا شرعاً گناهګار و اذا بلغ الصبي کله چې بالغ شي ماشوم بعد ما احرم پس د دینه چې هغه د حج حرام تړلې او اعتق العبد یا آزاد شي غلام مړې بعد پس د دې حرام تړلو نه او احرام تړلې و مضیا علی حجهما او تیر شل دواړه په خپل حج باندې ذالک چې دغه نو لم یجوزهما نروا کیږي دا د دواړو نن حجۃ الاسلام د حج د اسلام یعنی فرضی غاړه په نخلاصي نفلی حج وش ځکه معصوم چې حرام تړلو نابالغ لا مکلف نه دي شی په فرض نه دي او دا غلام چې دی د چې کله احرام تړلو نو په دا وخت کې غلام د غلام باندې حج فرض ني ځکه د حج د پاره مال ضروری دی او د خپل ځان مالک نه دی په دغه عمر علماء لیکلي کچره وحوی او دا معصوم زر احرام بدل کی او نیت د فرضی حج کی نو دا غالبا حجۃ الاسلام ولا دا